سلام علیکم. په انشاءات کې به خط څنګه لیکو د ویډیو د پاسه یا د تصویر یا د عکس د پاسه. نو انشاءات ته چې کله راغلي دلته په دې ټکس باندې تاسو کلیک واخلئ. دلته به زه نښه وکړم، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته په دې ټکس باندې به کلیک واخلئ او دلته به تاسو یو خط مثلا تاسو ولیکئ. نو خط ته به تاسو ډیزاین او همداسې نور مختلف شیان څنګه ورکوئ. زه په پښتو کې یو خط ولیکم، دلته فیسبوک، دا به زه دلته دغسې ولیکم. اوس دې ته به مثلا ډیزاین او شیونه موږ څنګه ورکوو. د ایډیټ باندې به کلیک واخلئ، دلته به په دې ای باندې کلیک واخلئ. نو دلته مختلف قسمه ډیزاین ورکول کېږي. مثلا زه به په انګلیسي کې ولیکم، ما پښتو نه ډاونلوډ کړه. تاسو به پښتو خطونه نور د کوم ځای نه ډاونلوډوئ، تاسو به دلته په دې دغه ځای باندې کلیک واخلئ. په دغه ځای باندې تاسو ته به زه نښه وکړم، په دې ځای باندې به کلیک واخلئ او به تاسو په انټرنیټ باندې ډاونلوډ کړئ. په دې باندې به کلیک واخلئ، دلته پاس لیکلی د انګلیش، دا به تاسو عربي ته راولي، ځکه په دې کې پښتو نشته. عربي ته به راشئ، دلته به ډېر مختلف قسمه ډیزاین دي، پښتو ډیزاین دی. نو هغه به تاسو دغه ځای نه ډاونلوډ کړئ. ما تر اوسه یو ځل ډاونلوډ کړی دی، په نورو ویډیوګانو کې تاسو ته معلومات درکړم. نو زه به دلته انګلیسي کې ولیکم. انګلیسي کې ما ټول ډیزاینونه ډاونلوډ کړي دي، نو مختلف قسمه ډیزاین به دلته زه ورکړم. مثلا ما فیسبوک ولیکو، دلته پر ایډیټ باندې کلیک واخلم، دلته پر ای باندې کلیک واخلم. دلته وګورئ تاسو ملګرو، نو دغه ډیزاین که تاسو ورکوئ، دغه ورکوئ، مثلا دغه ورکوئ، دا ورکوئ، دا ورکوئ، هر یو چې تاسو ورکوئ ستاسو خوښه ده. نو دغه ورکوئ، دا ورکوئ، دا ورکوئ، دا ورکوئ، دا ورکوئ، ډېر قسمه ډیزاینونه نور هم تاسو ډاونلوډولی شئ. نو دا د انشاءات دغه معلومات په پښتو خط یا انګلیسي خط به موږ څنګه لیکو او ډیزاین به موږ څنګه ورکوو. د نور معلومات دپاره دا چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه، ښه وخت.